شو. نو چې سړی په ځان باندې باور نه ویني بیا ولې د الله نافرماني کوي؟ بیا ولې لمانځه له پر ټیم نه حاضرېږي؟ بیا ولې د سهار لمونځ په جماعت نه کوي؟ ولې د ماښام لمونځ په جماعت نه کوي؟ ولې سروز نه پرېږدي؟ ولې غیبت نه پرېږدي؟ ولې چغلي شیطانت نه پرېږدي؟ ولې ژره نه پرېږدي؟ ولې زنا نه پرېږدي؟ ولې لواطت نه پرېږدي؟ دا کارونه بیا ولې انسان کوي؟ د لمانځه ټیم سو دی وایي کښېنه په ټلیفون اخته ګیم کوي دا ګیم به پای ته ورسوي باره بیا کور وکړي. خالد د دا وسوسه در واچوه نفس شیطان درته ښایسته که چاوه دی ښایسته خبره کوي کښېنه ګیم به پای ته ورسوي باره به مسجد ته ولاړ سي. د سهار لمونځ دی صدقه له آرام وکړه خوب وکړه چې خوب دې پای ته ورسوي ختم دې کوي باره به راولاړ سي لمونځ به وکړي. ډېر خلک دي لمونځ هغه وخت کوي چې کله لمر راوخېږي که ځایي راګرځوي په دا وخت دی غریب په دا نه دی خبر چې د لمانځه سزا چې شته دی چې وایي لمونځ قضاست نو خدای دې برته راوګرځي اړې خبره خلاص لکه یو سړی قتل وکړي برته د هغو سره روغه وکړي دا پیسې واخه وروره یو دوه خلک ورسره کښېنستله خبره خلاصه سول ما قتل کړی دی وایي زه خلاص وم پیسې مې ورکړي د ده غریب دا فکر دی چې لمونځ مې قضا کوي خبره خلاص وه برته مې راوګرځوي حالانکې په دا نه دی خبر. ما درته ویل تېره جمعه ما پر دا باندې تفصیلي خبره وکړه د جهنم چینی عذاب دا دی وایي چې سړي ته د اور چپړي ور په پښو کې په سر کې به یې ماغزه ویشېږي که سړی وغواړي چې پر دا سر باندې یو شی ور کباب کړي یو شی ور پوخ کړي ور پخوای سي دا چینی عذاب دی نو سخت عذاب یې نو دا غریب په دا باندې نه دی خبر چې لمنځونه قضا کړي دا غریب په دا باندې نه دی خبر چې دغه شیطان پر لاره باندې روان دی دا ګناه او دا زنا او دا لواطت او دا سروز او دا غیبت کوي که په دا باندې خبر سي هېڅکله دغه کار نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اکثرو ذکر هادم اللذات هغه شی ډېر یادوي چې هغه لذات خوندونه ختموي. قلنا یا رسول الله صحابه وایي د الله پیغمبر هغه څه شي دی وما هادم اللذات دا څه شي دی خوندونه ختموي؟ قال الموت پیغمبر علیه السلام وایي هغه مرګ دی مرګ یادوي خوندونه د دنیا ټول ختموي. نو لنډه خبره دا د ټوله بیان خلاصه ده هر کله د ګناه سره مخامخ شو مرګ بس په سترګو ته ودروه چې یاره اوس مرم صادقۍ باد اورم سبا ته بله خبره نه پرېږدي چې سبا مرم بس په هغه ورځ کې به خبره مرګ به ځان ته دری لکه صحابه و چې ځان ته درولي وو خبره خلاصه سول د هغه ګناه څخه به بچاو سي. الله جل جلاله دی اول ما ته بیا وتی ته پر دا خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.